ازبکستان او قرغیزستان چارواکو د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو پر برابرولو خبرې کړي. دا به له مثبت اقتصادي سیالۍ سره څومره مرسته وکړي؟ ډېر مننه کوم پتیال صاحب، ډېره زیاته مرسته به ورسره وکړي. جنګ دې ورک شي، جنګ د الله عزوجل د ټولې د خطې څخه ورک کړي. جنګ د هغه کورو کې شي چې جنګ غواړي. که چې د امریکا او د ایران د اسرائیلو دغه جنگ نه و شروع شوی، د ایران هم ورته مسله وه، ورته پلان یو. که تاسو په یادېږي د 2015 په اخر میاشتو کې ایران اعلان وکړلو چې زه د افغانستان له لارې تاجکستان او بیا همداسې چین سره ارتباطات جوړوم، یو لار ورسره جوړوم. که هغه د سړک پر واسطه باندې وه، که هغه د اوسپنې ګاډۍ په واسطه باندې وه. یعنې په دې معنا چې زه تقریبا په دې باندې توانېدلی یم چې خپلو همسایګانو ته دغه قناعت ورکړم چې راځئ پالیسیګانو نور د اقتصاد په رڼا کې سره ولوبوو، سیاست په رڼا کې، بغیر دې نه چې زه ستا پښې ووهم او ته زما پښې ووهي او حاصل کې یې دواړه سره ولویږو، بل څه نه دي. راځئ اقتصادي محور پالیسیګانو باندې سره کار وکړو چې په داسې ملټي نیشنل یا انټرنیشنل پروژو باندې یا هغه په افتتاح باندې کار وکړو چې هغه چې ته پیل کړل شي، تا ته هم ګټه ورسېږي، ما ته هم ګټه ورسېږي. لکه ټاپي ستر مثال و، کاسا ګزار ستر مثال و، ټاپ ستر مثال و. افغانستان اسلامي امارت غوښتل او غواړي تر څو دغه پروژې سره شروع کړل شي. ټاپ کې تقریبا تاجکستان دی، افغانستان دی، پاکستان دی، هندوستان دی. په دغه خطو کې که چېرته د دغې پروژې خواږې تر خولې شول او د دغه پروژې ګټه تر لاسه شوله، بیا به د دغه حکومتونو د دغه نظامونو ساتلو لپاره دغه څلور هیوادونه لکه د لاس په ګوتو شان رول لوبوي، ټول په یو بنا ټولیږي. بیا د دغه پروژو پر بنا باندې مونږ بیا کولی شو نظامونه سره وساتو. زازی صاحب، ستاسو خبرو ته په کتو د ازبکستان او قرغیزستان بازارونو ته د افغانستان د صادراتو توکو لاسرسی د خبرو یو بله برخه ده. د درې وړو هیوادونو تولیدي ظرفیت ته په کتو ډېره ګټه کوم اړخ کوي ستاسو له نظره؟ مونږ پتیال صاحب په داسې یو محور کې راچرخېږو چې زمونږ هم صادراتو کې ګټه دی او هم وارداتو کې ګټه دی. ځکه مونږ داسې عصر زمان کې یو چې مونږ باید د تجارت د اقتصاد لومړني ګامونه سره واخلو او د تجارت لومړني ګامونه همدا دي چې ته تمرکز هم په وارداتو باندې وکړي هم په صادراتو باندې وکړي چې تر څو وکولی شي ګټه لاسته راوړي. زه دمګړې که صادراتو هم لرم، داخل کې تولیداتو هم کوم، تر ډېر اندازه باندې خام مواد زه له همسایګانو څخه راوړم. د هغه لپاره منظم او منسجم ارتباطات همسایګانو ته ما سره پکار دي. که زه له هغوی څخه بیا پاخه مواد راوړم، هغه لپاره هم بیا خلاص دروازو ماته ضرورت دي. او دلته یو خوشباوري دا ده چې د داسې پروژو پلي کولو سره د پیسو پړسوب المابین ځي. اوس پیسو پړسوب یو سوال کیدای شي لیدونکو سره وي، دا د اقتصاد پوهنځي لغات ده چې پیسو پړسوب وایي د منفي انتظار له کبله د خلکو سره راجمع شوي پیسې چې هغوی بیرته دغه د سرمایه ګزارۍ څخه ډارېږي. د داسې نندارتونونو، د داسې سرمایه ګزاریو پالیسیګانو، د داسې اقتصاد محور پالیسیګانو په رڼا کې د پیسو پړسوب مابین ځي. د پیسو پړسوب چې مابین لاړ شي، پیسې په کار باندې ولګي. چې پیسې په کار باندې وولېدلې، مولدیت ورسره زیاتېږي. ستاسو له خبر دا معلومیږي چې افغانستان ګټه کولی شي؟ طبعا ګټه کولی شي، مولدیت ورسره زیاتېږي. چې مولدیت ورسره زیات شو، پتیال صاحب دا دي چې که پخوا یو دفتر کې 10 نفر کار کولو، 10 نور هم ورسره ټاکي. کیدای شي ستاسو دفتر کې هم همدا والي کار در باندې بوج شوي، ځکه چې پروډکشن مو سره زیات شوی وي. د دې لپاره هم صنعت هم زراعت بیا کارمندان سره ګماري چې دا د په مملکت کې هم د بیکارۍ کچه سره کمیږي او هم د انفلاسیون ریټ سره کمیږي. خیر اوسې. سادات صاحب، د افغانستان جیوپولیټیک موقعیت